ټولنې مشري په غاړه لرئ، څه پلان لرئ چې نور څه وکئ؟ یوازې دغه سوشل میډیا هم دغه برخه محدوده وساتئ که نه بیا هم څه فعالیتونه نور داسې تیز رنګه کوئ؟ فعالیتونه خو باید ونه درېږي. موږ ډېر څه په زړه کې لرو، خو که وخت یې راغلو، ځکه د یوه ټولنه چې دی د دغې د سیمې یا د منطقې یو ترجمان وي. موږ غواړو چې د دې خلکو هغه فلکلور راوباسو، خلکو ته یې ور وښیو، د دې خلکو په تاریخ خلک خبر کړو، دلته د دې سیمې په جغرافیې دا راوباسو، خلکو سره یې هغه کو دا شریکو. ځکه یو وخت داسې و دا مجله به چې کله چاپ شو، موږ به چې دغه د مجلې هغه اصول دا شی و چې په مخې باید د اریوب عکس وي. موږ به چې کله یو تصویر واخیستو او دا مجله به چې کله چاپ شوه، بیا کابل کې افغان ادبي بهیر کې مجله ویشل کېده، هغو موږ سره هغه تصویر نه مانو، ویلې دا تصویر اصلي تصویر نه دی. خو بیا چې موږ ورته ویل چې راځئ لاړ به شو دغه ځای نه چې ما دا کوم تصویر اخیستی په هغه ځای به ودرېږو، بیا به داسې وګورو چې دا همغه دی که نه دی، اصلي دی که نه دی. نو دوی به دا خبره کوله چې که تاسو داسې سیمه لرئ نو بلا تشبیه جنت دی. نو موږ ډېره هڅه وکړه چې یوه داسې لویه مشاعره اریوب ته راوړو چې په هغې کې د خلکو ته وښیو چې د موږ چې کوم تصویرونه خپروو دا اصلي دي، دا رښتینې دي. خو له بده مرغه تر اوسه پورې هغه موقع برابره نه شوه، یعنې په دې ونه توانېده چې یو لویه مشاعره د اریوب دغلته راوړو او دغلته یې وکړو. موږ وایو چې پرېږده چې دغه د هغه نه شاعران راغلي وي، د هېواد د نورو برخو نه راغلي وي او دلته یې په دغه ملګرو سره وویشو او بوی یې ځي، نو پرېږده چې دغه یو دود دوی دغه شي چې دا د ویشلو دود دلته شته، میلمانه سره وویشو. خو حالات داسې وو، دې کې داسې کومې ډېرې ستونزې خو وې نه، یا سیاسي یا فرهنګي داسې ستونزې نه وې، خو ډېر وخت به امنیتي ستونزې به وې، له هغه علاوه موږ نه شوه کولی چې دغه لویه مشاعره دلته راوړو. بس یا به د وخت کمښت و، دغسې ټول ملګري به په یو ځای نه برابرېدل. شفیقي صاحب، اخرو پوښتنو ته به راشو. د ملګرو غوښتنه دغه کړې ده چې ځاځي بابا ادبي او کلتوري ټولنې په نوم یو پیج یا صفحه جوړه کړي، ځکه اوسنی دور د سوشل میډیا ده چې یوازې همدې نه ډېر فعالیتونه ترسره کېږي. تاسو دغه ملګرو سره څومره د دوی تشویق لپاره کوم الفاظ کاروئ، یا څومره د دوی یا مننه کوئ یا د دوی تشویق لپاره څه لرئ؟ نو مننه، ما خو وړاندې هم ویلې چې زه دوی سره قدم په قدم ورسره یم. هغه کار چې موږ په ډېرو محدودو ملګرو کولو، نن چې الحمدلله 25 نفره ملګري دغه کار ته حاضرېږي او دا په مخ وړي، نو دا خو زموږ دپاره نور یوړون له خدای څه غواړي؟ خو دوی سترګې، موږ داسې سترګې غواړو. دوی چې دا پاڼه جوړه کړې، ما وړاندې هم ورته ویلې چې په هر قدم کې زه در سره یم، څومره چې د ما په وجود کې د هغې بار د اوچتولو توان وي، نو زه به کله هم دریغ ونه کړم. او دا یو ښه کار دی، دوی ځوانان دي ماشاءالله، انرژي لري د کار، نو دوی خو به یې خود کوي، نو که دوی نه کوي نو څوک به یې کوي. ډېره مننه. شفیقي صاحب، یوه بله پوښتنه چې پوښتنه د هغه په ډول څه پیغام هغو کسانو ته لرئ چې شعر لیکي؟ مثلا په همدې اریوب کې ځینې کسان شعر لیکي، هغوی یو ډول داسې پاتې کېږي چې محدود پاتې کېږي یا شاعران سره نه کښېني. څومره هغوی ته څه پیغام لرئ چې دوی راشي یا تاسو سره کښېني یا دې ملګرو سره کښېني؟ د دې په اړه که یو څه ووایئ. نو هغه د خوشحال بابا یو بیت ماته یاد شي که نه، هغه چې ویلي و چې له خوشحال سره که کښېني یو څو ورځې دا د غره خټک به واړه شاعران شي. نو که څوک غواړي چې شعر ولیکي او د شعر مینه ورسره وي او دغه شعر یا څه هغه الهامي شکل کې وي، نو څومره چې شعر لیکي تر هغې د زیات شعر ولولي، یعنې د نورو شاعرانو کتابونه دې ولولي، مطالعه دې وکړي، په غونډو کې دې ګډون وکړي،
او که د غونډو محدودیات و څو نفر ملګري چې سره ټولېږي له دغو سره کښېني د خپل شعرونه دې ورسره شریک کړي نو کیدای شي په هغو کې داسې وشي چې هغه د شعر یوه سمه لار ور وښودل شي او که همداسې غلي پاتې شي نو زما په نظر پرمختګ نه شي کېدای. محدود فکر سره محدود شعر څه دا نه کېږي. ډیره مننه شفیقي صاحب، ډیر خوشحال شو ستاسو په لیدو د ستاسو په هڅو چې وام اورېدې. مخکې مو یې څه اورېدلې وي خو اوس مو چې واورېد بیخي زیات خوشحال شو. ډیره مننه چې ستاسو د دې سیمې د ادب لپاره، د شعر لپاره، د نورو برخو کلتور لپاره دومره کار کړی. ډیره مننه، خدای تاسو ژوندي راته لري. کور ودان الله مو خوشحاله لره. ډیره مننه. په اخره کې په دې باید د خپرونې خدای پاماني کوو. وایي ښکلاګانې د دنیا واړه په تا راڅرخېدلي، ښکلاګانې د دنیا واړه په تا راڅرخېدلي، ته جنت سره په پټه کوم یو تار لرې اریوبه، ته جنت سره په پټه کوم یو تار لرې، په پټه له جنت سره کوم تار لرې اریوبه، په پټه له جنت سره کوم تار لرې اریوبه.